أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا الضالين دا آخرنی کلمه ده دی سورت د دې مخکې سره ربط چې دی نو هغه یو ربط لفظي دی. ربط لفظي مخکې سره دا دی دا و عاطفه دی، عاطف دی په المغضوب علیهم باندې د غیرو دلان دی راځي لکه غیر الضالین، او دغه د وجه نه دا مجرور راوړی دی. ضالین مجرور دی ولی عاطف دی په مغضوب علیهم باندې، او دا جمع دا حالت جری په یا ما قبل مکسور سره دی. ولا الضالین ضالین د دې مصدر چې دی دا د ظل یضل ناراضی ضرب یضربنا ظلال مصدر راځي لک، او د دې ماده چې دا ماده ضاد دولامون دی لک مضاعف ټکی دا ظلا لا ضربا پشان ظلالا. لغوی معنی د دې سره لغوی معنی بربادېدل او پس ملار نتللو تا زلالت ویلک ذلیل او مذل یا مذل مذل یا مذل اسم فاعل او اسم مفعول د سره. عرب وی ازللت بعیری ما خپل چې دینه او خورک. زللت المسجد د جمعات لار می ورکا کړه جمعات چې په کملار څوګزی لګ. امام راغب وی دا ماده چې رکنه په کلام د عربو کې استعمالیږي په عدول کې عن الطريق المستقيم کګیدل د سمې لارې نه دیته وی زلالت دیته وی زلال. د دې په ضد کې هدایت ټکي استعمالي یو زلالت ته یو هدایت ته لګ. بیا زلالت هر او اختلو توي د سمې لار العدول عن المنهج سمې لارې نه کګیدل عمدن قصدن تهم زلالت صحوان تهم زلالت یسیرن کانو کثیرا کلګ یو کډیر وی دې تم زلالت د دې د وجنا د چانه چې معمولی غلطی وشي په عربی کې نه داغي په باره کې زلالت ټکي استعمالي معمولی غلطی. نبیانو تم د زلالت نسبت شوی دی قرآن کې لګ نبی کافرانو تم د زلالت نسبت شوی اگر که د دوانو زلالتینو په منځ کې بونی بعیده. قرآن کریم کې محمد رسول الله تعالی ووجدک ضالا هغه به کې ضالا سمانه غیر محتدل سملار د تنو مال دا د پته نه و چې کني نبوت بغنه تا ته ملاوي. ګور دلته نبی د نبی په باره کې ضالن ټکوي
ورونو د یوسف علی السلام د خپل پلار په باره کې ویلو ان ابانا لفی ضلال مبین. پلارم د یوسف سره ډېره مینه کوي، په دې کې ډېر ضلال دی، دې کې ډېر خطا دی. موسی علی السلام ویلو فعلتها اذا وانا من الضالین. حاصل دا دی ضلالت چې کوم دی څه ته وایي؟ د سمې لارې نه کږېدل. په هر لحاظ سره چې وي که نه هغې ته وایي ضلالت. قرآن کې کله د ضلالت معنا هلاکېدل معنا هم راځي. لکه ان المجرمین فی ضلال، هغه ځای کې سورت قمر کې معنا د ضلال سره معنا یې د هلاکېدل. یو ضلال بعیده دی چې د قید پکې ولګي ضلالا بعیده، دا د کفر او د شرک په درجه کې فقد ضل ضلالا بعیده. دا څومره تفصیل چې موږ وکړو دا یې معنی لغوي وي د ضلالت. لک ضلالت په معنا د لغت کې یو بل معنا هم استعمالېږي غایب کېدل. ایزا ضللنا فی الارض، الته دغه لغوي معنا. شریعت کې ضلالت ستوي وس، شریعت کې ضلالت امام راغب وی عدول عن طریق المستقیم. ضلالت دیتا وی چې سړی د سمې لارې نه کوږ شي، او په دې لحاظ سره د مخکې سره مناسبت هم شي. صراط مستقیم غواړو، ضالین د صراط مستقیم نه غواړو. هغه خلق چې د سمې لارې نه کاږه شوي د هغې لاره نه غواړو. فیروز آبادی وی ضلالت شرعاً څه ته وی؟ کږېدل د منهج د الله نه لګ، د الله د سمې لارې نه کږېدل دې ته وی ضلالت. قرآن کریم کې د دې ضلالت مختلفې معانی دي. بیا هر ځای کې به خپله خپله معنی کول غواړي. نفس دا ماده چې ده 90 کرته قرآن کې استعمال شي، او د دې معنی په قرآن کریم کې مختلف معنی دي د ضلالت. کله قرآن کې د ضلالت معنی صحیح غوايه، گمراه کول. په دې معنی سره سورۃ یاسین کې استعمال شوی 2 نمبر آیات کې ولقد اضل منکم جبلا. اضل گمراه کړي دي. ضلالت دغه ځکه دا معنی. کله د ضلالت معنی صحیح معنی خسران. وما کید الکافرین الا فی ضلال، سورۃ مؤمن. دغه ځکه د ضلالت معنی سره نوی تدبیر، نو تدبیر د نوی تدبیر د کافرانو مگر پتاوان. هغه هر څومره چې تدبیرونه خلاف د حقو کی نو د هغې تدبیر چې دی هغه نه کامیابي. درېیمه معنا د ضلالت په قرآن کریم کې معنی شقا، بدبختی. دې ته ضلالت ویل دی سورۃ قمر کې یو معنا سره انا اذا لفی ضلال وسعر. ضلال بدبختی کې ویو منگ بیو پا دغا وقت کی فی ضلال مانا فی شقاء. کله د ضلالت مانا قرآن کریم کې بطلان رازی باطلوار، بربادول د ثواب. سورۃ محمد داغه څلورم آیات کې الله وی فلن یضل اعمالهم لن یضل، نه برباد الله د خلقام. کله د ضلالت معنی خطائی په معنا سره راځي. سورۃ قلم کې الله فرمایي شپږشتما فلما راوها قالوا انا لضالون، منګ یو خطائی کوونکی. شپږم معنا د ضلالت هلاکت
سورۃ سجدہ کې الله وی ایسا زللنا فی الارض هلاک شوم پزمکه. کله د زلالت معنا صحیح نسیان یری دلو په معنا سره دي. انت زل احداهما سورۃ بقره 202 تیمات کلته د تزل معنا نسیا نسیت. اتم معنا د زلالت قران کې جهل په معنا امراضی نا خبره. مخیات چې مې سورۃ شعراء ذکر کو شلم نمبر قال فعلتها اذا وانا من الضالين ضالين نا خبرونو. کله زلالت چې د هدایت په مقابله کې زلالت شرعي چې وته سورۃ صافات کې یو یمات کې دلته دا معنا ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين خطا گمراشی د دینه مخکې زیات مخکنی لګ دیتا معنی وی د زلالت. شریعت کې بیا د شرعي زلالت اسباب سری لګ په سبانه انسان چې نه گمراه کیږي شرعاً چاغه ته شرعاً گمراه ویل. قران کریم کې مختلف اسباب د دې زلالت د پاره ذکر کړي. یو سبب د زلالت شرعي لپاره داره اتباع تولید اتباع الرسول. څوک چې د رسول تابعداري نه مخ اړای په دې باندې انسان چې دا گمراه کیږي شرعاً دای سبب دی لګ. سورۃ النساء یو سلو دیال سماعت کې وی وما یذلون الا انفسهم. دای چې د نبی له طریقې نه اعراض کوي ځان گمراه کوي لګ. کله قران کې الله وی زلالت سبب سره غلو فی الدین ابتداء دی معنا بد دا سبب چې دی سورۃ مائده و او یمات کی ذکر یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. کتابیانو غلو مکوي په خپل دین ورستوي قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. دریم سبب د زلالت ترک العمل بالعلم. په دې باندې انسان گمراه کی چې په خپل علم باندې عمل نکړي. سورۃ نساء سلور سو اختمات کې الله ذکر کوي الم تر الى الذين سوګري اخر کې وای خپل علم عمل نکوي و یریدون ان تزلوا السبيل. سلورم سبب د زلالت تبدل الكفر بالایمان. بدلول د کفر په ایمان باندې دی باندې انسان چې دا کافر کې گمراه کی. سورۃ مائده یو سلا دا سورۃ بقره یو سلا اتم نمبرات کی ذکر د شکار چې څوک کوي کنه و مَن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. خطای کله سم گمراه شول. پینځم شرک کول د الله سره مخیات چې ما ذکر ان الله لا یغفر یشرک. اخر کې وی فقد ضل ضلالا بعیدا. سورۃ النساء یو سل شپږ سمات د الله د دین نه منع کول صد عن سبیل الله. د سم لارې نه چې منع کول کوي په دې باندې انسان گمراه کی. سورۃ النساء یو سل وش پیتم نمبرات کی ذکر ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وم سبب چې کفر دغه صورت یو سل شپږ د اجتماعات کی ذکر کړي ومن يكفر بالله. څوک چې کفر وکړي په الله او په ملائکه به وي فقد ضل. اتم سبب اتباع الهوى. د هوا تابعداري کول د خواهشاتو تابعداري کول دام سبب د گمراهۍ د انسان د سورۃ انعام
شپږ پنځوسم آیات کې دا ذکر کوي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله بیوی قل لا تبع اهواءکم قد ضللت په هوا باندې خسړې گمراه کی نه هم چې څوک په نبی باندې تعان کوي نبی باندې اعتراض چې څوک کوي دا هم په دې گمراه کیږي لګ سورۃ اسراء 800 اختمات کې وایي انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا گمراه شو چې پتا اعتراضونه کوي لسم چې څوک اسیان د الله او د رسول کوي اسیان خلاف سورۃ احزاب کې وایي شپږ د اجتماعات کې ومن يعص الله ورسوله فقد ضل گمراه څوک چې د کافرانو سره دوستی کوي د کافرانو په دوستۍ باندې سړی انسان گمراه کی سورۃ ممتحنہ اول آیات کی ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم ورستوي دا کار چې څوک کوي کړه ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل دولسم اتباع د اکثریت جمهوریت پسې چې څوک زی دا د جمهوریت اتباع چې څوک کوي په دې باندې انسان گمراه کی سورۃ انعام کې وایي یو سل شپاړه سمات وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اکثریت پسې روان شي الله د دین نه به دیواړي سورۃ حجر کې بیا لسم سبب ذکر کړي د الله د رحمت نه چې څوک نا امید دی ومن يقنط من رحمت ربي الا القوم الضالون دسی انسانم گمراهي سوال لسم سبب غیر الله ته چې څوک आवाज کوي دا هم گمراهي لګ غیر الله ته چې چغوي سورۃ احقاف 5 آیات کې وایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب سورۃ ابراہیم کې 15 سبب وایي څوک چې دنیا غوړه کوي په آخرت باندې درې آیات کې وایي الذين يستحبون الحياه الدنيا دنیا چې څوک غوړه کوي دا غي په بارک کې وایي دغه خلق اولئک فی ضلال بعید بل سبب چې دا قسوة القلب د چا زړه کې چې قسوت وي دسی انسان چې نو دا هم دام سبب د گمراهی دی سورۃ زمر داغه دو اجتماعات کی ذکر کړي ځنی هغه خلق دی فویل للقاسیه قلوب من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین جګړه چې څوک د قیامت په باره کې کوي دا هم سبب د گمراهی دی سورۃ شورا داغه اتلسم نمبر آیات کی ذکر الا ان الذين يمارون في الساعه کوم خلق چې جګړه کوي په قیامت دا دی په گمراهی دې ته اسباب د ضلالت وایي په قران کریم کې اوس د دې اسباب او د معرفت پیدا ده او د دې ذکر کولو پیدا هر چا کې چې یو سبب د دې اسباب او د ضلالت نه موجود شو شرعاً باغ تسوي هغه تبه زوال ویل کاغذ ځان ته گمراه وي او کني وي خود سي انسان چې دا گمراه دی قران کریم کې صراحتن اطلاق د زوال په چا باندې به کړي قران کریم کې د زوال اطلاق کړي یو په مرتدین باندې لکه مخکې آیات چې د سورۃ بقره می ذکر یو سل اتم نمبر آیات دیتے گمراہان ویلی دویم اطلاق په مشرکینو کړي دا آیات په مخکې ذکر کو سورۃ نساء کې یو سل شپاړسم ومای یشرک بالله دریم اطلاق سورۃ نساء کې په کافرانو باندې کړي چلاوي دا څوک چې کوپر کوي دا خلق چې نو
دادی گمراہان. سورت نساء مخیات میں ذکر کو یو سر شپک دشتما ومن یکفر باللہ. قرآن کی دوستی چې د کافرانو سسو کوي د مشرکانو سے کوي دیتے گمراہان ویلی دی. مخیات میں ذکر کو سورت ممتحنہ سوک چې خلاف د الله او د رسول کوي د الله او د رسول چې سو خلاف کوي دیتے ضالین الله تعالی ویلی. سورت نساء وش پیتم نمبرات کی دا ذکر کوي ہر انسان چې د الله او د رسول خلاف کوي بس دا هم گمراهان. او دستور عبادت چې څوک کوي هغه ته ضالین وي. سورت انعام او یم نمبرات کی ذکر کوي دغه خلق ته ضالین وي. د ابراهیم علیه السلام په واقعا کې ذکر کوي دستور عبادت کولو د وجنم انسان چې دا هغه گمراه هغه تم گمراه وي د انسان. واو یمات لا لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين زبم د گمراهانو. سورۃ مائده کې يهودو تضالین گمراهان وي. سورۃ مائده داغه شپیتم نمبرات کې هغه ته گمراهان وي. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. نصاراو تم په دغه صورت کې و او یمات کې ضالین وي دام گمراهان دي. واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل و او یمات. سوک چې الله د رحمت نه نا امید دي مخکې د سورۃ حجرات میں ذکر هغه تم ضالین وي. و شپږ 50 سماعت کی ذکر کی سورۃ حجر. قال ومن يقنط ننا امید کیږي من رحمت الله من رحمت ربی الا الضالون. دې تسوی یعنی په قران کې چې چاته گمراهان ویلي دي. د دې باب کې بیا د سلف او ثقولې په دې باب چې ضالین څوک دي لکه د سلف په دې باب کې ډېر شی اقوال دي. سمنګه مخ کې ذکر کړ چې ضالین چاته وي. یو قول دا چې دا منافقان دي ضالین. دویم قول دا چې دا نصارا دي ضالین دا نصارا دي. دریم قول دا چې ضالین هغه چاته وي چې د نبی طریقې نه نصیب کیږي لګ سنن الهدى د نبی په طریقه باندې نه روان. سلورم دا چې سره د علم نشي سړی گمراه شي خو يهودو بد عمل لري. ضالین هغه انسان ته وي عبادت الله کوي خو علم وسره نه لري دته ضالین وي. کوم یو انسان چې عبادتونه خډیر کوي خو علم د قران او سنت سره نشته دا ښه تعریف دی د ضالین لپاره. سره د علم نه چې بیلار شي يهود او جهالت سره چې بیلار شي د ناپوهي سره چې بیلار شي د ضالین وي. خبره غره چې مخکې موږ ذکر کړه چې کم چا کې چې سبب د ضلالت موجود شو بس هغه ټول ته ضالین وي. بس هغه ته ضال ویل کیږي. ابو جعفر وی کل حائد عن قصد السبیل والصراط المستقیم. هر کوګ د سمې لارې نه هغه ته ضالین ویل. او سهل ابن عبد الله تستری وی تارک السنه هم تارک السنه. او امام رازی وی ضالین هغه چاته وی د چا په عقیده کې چې غلطی ویل عقیده خراب پي بس د قطا ضالین ویل. د دیو دا گمراهی چې د پدې کې پیدا شوی
بس د گمراهی سبب پکې راغی، بس دغه ټول ضالین شو. دې ځای باندې یو سوال دی او دا سوال ډېر مفسرین راوړی، خاص کر شیخ الاسلام ابن القیم بدایت تفسیر کړی چې ته سوچ وکې نو څوک چې مغضوب یا هغه ضالین وي او چې څوک ضالین نه هغه مغضوب وي، یا په بل عنوان باندې غضب چې څنګه په يهودو شوی دی په نصاراو هم شوی دی، او څنګه چې ضالین یا نصارا دي نو يهوديان هم دي لګ. دا څه وجه ده چې د مغضوب علیهم اطلاق صرف په يهوديانو کې په قران کې او دې ځکه خاص کر يهود ته مراد، او رسول الله هم د سوي دي چې مغضوبان علیهم چې يهوديان دي او ضالین چې نصارا دي. جواب د سره اصل کې دا یو بل سره لازم او ملزوم دي، خو دې ته وایي بیان د ذکر د وصف مشهوره. وصف مشهوره یهودو کې مشهور وصف سره غضب د الله په دی باندې، او نصاراو کې مشهور وصف سره د ضلالت. د دې دا معنا نه ده چې کنه دا یو په بل کې کنه نشی راتله، خو یو په یو وصف سره ډیر مشهور دی او بل چې په بل وصف سره ډیر مشهور دی. بیا دا گمراه کون کې د دې او څوک دی لګ چا دا گمراه کړي دي دا نصارا و ضالین لګ. دې کې خو د معلومیږي دای په خپل انده گمراه کون کی دی د خپل ځان، ځکه صيغه د اسم فاعل ده لګ. گمراه کون کی دی یا گمراه کیدون کی دی، ځان گمراه کړي نه په خپل گمراه کیدون کی دی لګ. قران کې درې طریقو سره دا ماده به استعماليږي. کله الله د ضلالت نسبت خپل ځان تکي لګ چې الله وې دا ما گمراه کړی. سورۃ انعام کې 9 نمبر آیت کی ذکر چې الله وې دا ما گمراه کړی، ځان ته نسبت کړي. دا په کومه معنا باندې الله ته نسبت کی؟ الله خالق دې د ضلالت پیدا کون کې. التوي من يشاء الله يذلله، الله چې چا په بارک یو غاړي گمراهي کړي یذلله داما. دویم چې د شي نسبت الله ته ضلالت په قران کې درې دي اشکارات شویره. الله رسې وي زی گمراه کوم، خالق درې ضلالت چره ناغه څوک دی الله. قران کې کله کله نسبت د ضلالت چره بل چا تم کې دي شرک. فرعون ته نسبت د ضلالت کړي په سورته طه کې. د فرعون په باره کې الله وایي فرعون چې اونو د شکار یو کو خپل قوم گمراه کړل او خپل قوم سمیلاره تراونه بلل. نه یمات کې سورته طه واضل فرعون قومه وما هدى، گمراه کو فرعون خپل قوم. الته نسبت د ضلالت فرعون ته کوي. کله قران کې نسبت د ضلالت شیطان ته کیږي. سورۃ حامیم سیدہ شیطان ته نسبت د ضلالت کوي. آیات ته 9 نمبر آیت د سورۃ حامیم سیدہ. التوی وای باغ خلق چاغي غلط روان. ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس. نه اجتماع هر یو معبود تا سوى الله دیتے نسبت د ضلالت کرے. سورۃ ابراہیم 6 نمبر آیت کی ذکر. هر یو معبود سبب د گمراهی د پاره جوړ شوی. رب اننا ارسلنا كثيرا من الناس، کله مجرمانو ته نسبت د ضلالت کې قران کې. سورۃ شعراء 9 کې وما ضلنا الا المجرمون. کله سامری ته نسبت د ضلالت کړي.
سورۃ طه 15 آیات کی ذکر ہے. سامری خپل قوم د موسی علیہ السلام گمراه. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. سامری خلق خراب. کله متبعین د حوا سورۃ مائده کې هغه ته نسبت د ضلالت کړي. مخکې تیر شو واو یمات کې واضلوا كثيرا. سادات او کبراء ته نسبت د ضلالت کړي. سورۃ احزاب مخکې آیات میں ذکر کړ وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل. وشب تمام ارغه انسان چې ابتراء کوي په الله باندې مفتری علی الله دې تکل نسبت د ضلالت کی. سورۃ انعام 115 اختماعات کی ذکر. هر یو مفتری علی الله چې دروغ جوړي په الله باندې التوی هر څوک چې د شکار کوي کنه دا په الله باندې دروغ جوړي افتراء علی الله ځان نه چره لیوسل الناس بغیر علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ځان نه من اسلم ممن افتراء علی الله ک سلور څولخ یو سلور څولخ تمات 15 څولخ تم نه یو سلور څولخ دا منافقانو تکل نسبت د ضلالت کوي. مخکې آیات می ذکر کله اکثریت تدام میں مخی ذکر. حاصل ایده سره یو چره خالق د ضلالت تلک نو خالق د گمراهی چره نو دا الله دی. یو کاسب د ضلالت وی دا انسان پخپل ایلک او یو سبب د ضلالت وی بالتزیین والترغیب والدعوه. دا مختلف شی نه کېدی شي لک اسباب د گمراهی مختلف شینا ډیر شینا غي سبب د گمراهی. او عقیده د اهل سنت والجماعت دار چاغی د سوی الله تعالی چې دینو هغه خالق د گمراهی دی لک. چې کله یو انسان د گمراهی لار غوړه کړي نو الله پاګه کې صفت د ضلالت پیدا کړي. هغه په خپل خوخه باندې د ضلالت لار غوړه کړي نو الله په هغه کې گمراهی پیدا کړي. معتزله دا نه مني. حال دا دی چې قران کریم کې درې د اشکارته نسبت د ضلالت الله ته ده. ضلالت صفت چې د حدیثونو د ډېر بدمعلومي ګلګ دا غلط صفت. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم من دعا الی ضلاله. څوک چې گمراهی ترا بللو کی هر څوک چې گمراهی طرف ته دعوت ورکړي کان علیه من الاسم مثل عصام من تبع. ستا چې په گمراهی کې چا خبره ومنله دسی گناه باندې کیږي څنګه چې تا پسې څومره خلکو په دې کې تابعداري دا ټولو گناه کې بستای صحیح لګي. حدیث کې د سمرا غلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سی وخت را روان حتا اذا لم يبقي عالما چلا به یو عالم په دنیا کې پاتې نه کی نو اتخذ الناس رؤوسا جهالا. خلق بنا پوی خلق مشران کی فسئلو دا غي نه به تاسو کیږي هغه به فتوی بیا علم ورکینو فضلوا واضلوا. دا غلط خلق چې غلطه فتوی ورکي د قران او سنت خلاف ورکي ظالم گمراه شو نور خلقم گمراه. حذیفه رضی الله تعالی عنہ په خاص کر قاریان او مولیان ته ایک قاریان استقیمو سم زئی سم په دین کلک شعر تاسو سبقتم سبقا تاسو دومره مخکې د خلقونو مقام حاصل کړي لري بعیدا ډیر لوی مقام حاصل. خدا یاد ساتي که چپ طرف تکاګه شي یا کی طرف تکاګه شي لقد ضللتم ضلالا بعیدا. قاری او مولوی صاحب کتا یاد ساته غلط لار دی اختیار کرستا گمراهی بم ډیره خطرناک ډیر لوی گمراه بشلک. د عبد الله ابن مسعود د حدیث نه معلومی کله انسان چې صرف د جمع مانسله نه ځکه نو په کور کې جمع مونږ کوي لکه یا په کور کې ځال لمونځ کوي
ولو ترکتم سنت نبیکم لزللت، چې د نبی په سنت څوک عمل نه کوي نو په دې باندې هم انسان گمراه کیږي. صرف د نبی یو سنت سره پریدي لکه همیشه لپاره بس نه عمل پې نه، دام د انسان د گمراهۍ لپاره ذریعہ ده. دې ځکه اوس آخر کې د دې جملې لطائف هذه الجمله اوله خبره ده چې نه د څه د وجې نه دا لفظ زیتی کو لا یو لفظ وکړه غیرو بس دو ځلې د څه ټکې ولي وا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا قانون دی په عربی معطوف علیه کې چې کوم نفي وی کنه معطوف علیه هغه نفي چې وی هغه په معطوف کې هم وی لګ مخکنه معطوف په غیرو سره نه پېښوي دی وس بیا لا ولی راوړو بس دومره بس وا غیر المغضوب علیهم والضالین لګ. جواب د سره دای ذکر کړي دی د تاکید د نه پیدا غیرو کې هم نه پیوا لای چراوړو نو تاکید د نه پیو کا د کې یو نقطه مشترک بلا د تاکید نه علاوه که چرته لا نه وی راوړي نو ذهن کې به د بد صراط للې چې الذين انعمت عليهم چې دی دا د مجموعین بدل دی لګ د مجموعین د هر یو نه مغایرت نشته حال داره چې مغایرت د دوانو نه ضرور دی لګ الذين انعمت عليهم چې دا د دوانو نه بدلوي او د هر یو نه بدلوي لګ زال دغه خبره ته تاکید دغه خبره ته اشاره کول د وجه نه لا پکې بیتا یاد ساته اے مؤمنه اے منعم علیہم ستالار با صرف د انعام والای ستالار بنده د یهود او د نصارا او پشانوي او نه بزال د یهود او پشان ته او نه بزال د نصارا او مکمل بزان د دینه بدلول غواړي. بیا دلته یو سوال دی دسی بیا ولی نه چې غیرو دوزل راوړی غیر المغضوب غیر الضالین دی کې وجنا ظاهری تکرار نے کلام بچ کو لگا معنا د غیروی واپس کړه بیرته دویم ځل خو لفظ د غیروی کو واپس راوړی ظاهری به تکرار لازم شي. قواعد التفسیر کې یو قاعده ذکر کړو بینه هغه مخکنه لفظ چې بیرته واپس کې نو داغه نه خدادا چې د بل لفظ راوړي چې داغه معنا ادا کوي لګ نو تاکید براشي او ظاهری تکرار په کلام کې رانشي. د الله کلام بلیغ کلام دی نو ځکه د غیرو په زبانه دوباره چرینو لا ټکه راوړ. بل یو نقطه واورا کلای نه وی راوړې کړه الله او د سی ویلي الضالین ذهن کې باندې بیدارات لې چې دا بکنه د مغضوب علیهم صفات وی غیر بوی د غضب والا نه غیر بوی د غضب والا اسی غضب والا چې ضالین دي نو داو لای پکې راوړو چې ګوردا د مغضوب علیهم صفات نه دی دا د غیرو د لاندې دی او دا دوانه مستقل خلق لري مغضوب علیهم یو قسم خلق لري ضالین چې نه دا بل قسم خلق دی کې بیا بل پیدا وګوره دلته حسن التسجیع کې وته حسن التسجیع خسته قافیه جوړول سجع د قران دې ته قافیه نه وای سجع وته دسی مغضوب علیهم دای رسترانوړو ظالین رستراوړو ته چې نور آیاتون ته سوچو کې رحیم دین نستعین مستقیم دا ټول په اخر کې د اخري حرف نمخ کې یادا ته چې وته سوچو کې رب العالمین
نو ارکل چې هغه ټولو کې په آخر کې یاوا نو دلته هم د سټکه په آخر کې راوړو چې داغه په ما قبل اخیر نه یاد الګ نورو کې ما قبل اخیر یاد دلته ما قبل اخیر یاد دیتا وې سجع د قران کریم سجع حسن دا د محسنات بدیعیه نه دی د وجنه په کلام کې حسن پیدا کی دې کې بیا سجع ستوي لګي تعریف زکا اتفاق الکلمتين فی الوزن والروی د دو کلمو اتفاق په وزن او په روی اخیری حرف کې او په وزن کې او دوا کلمې چې یو ځای شي دیتا وایي سجع تسجیع دیتا وایي تسجیع په دې باندې هغه بل خبره باندې بل خبرم په رپا شول بل خبرم په دپاش بل خبره کومه دا غدار قانون دای چې ترقی د ادنا نه کیږي اعلی دا قانون دی منګه شل ځل دا خبره وکړه چې د زوالینو مقام کته دی دا لک کمزوري خلک دی په گمراهۍ او غضب والا خطرناک خلک دی دلته د سیویل پکارو کا چې زوالینی مخې ویلې چې غیر الضالین او غیر المغضوب علیهم جواب د سری جواب دا خو یو جواب وشو چې د سجع د موافقت د وجنه زوالین رسته کړه خو بل جواب د سری چې مغضوب علیهم چې وکنه نږدې رسول الله تعالی قران چې کله راتو نو يهوديان ته نږدې وسیدل نصارا په مدینه په خواو شاکینه ولر یو وجدا دویم وجدا دریم وجدا سیدا چې د مغضوب مقابله د انعام علیهم سره ډیره ظاهره ده که سوچ ته توګي نعمت والا چې د غضب والا سره ډیر مقابل دي نو داغه د وجنه مغضوب علیهم مخکې راوړو دا نام تعالی د سی تعبیرم تشریح کوله ځان د سوالین نم ساتا خو یاد ساتا ځان غره د مغضوب علیهم نه ډیر ساتل د دیو سره چرته د دې په لار باندې چرته لانل شي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دې ځکه بیا دا خلق اکثر یو معنا کوي د سیمانا کوي چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لار دا خلق راته وخوا چې تا په احسان غیر المغضوب نه لار دا خلق چې غضب شوي پاغي او نه لار دا خلق چې گمراهان او په خوا بچي ترجمه به کول سه نه لار د گمراهان د سی به ویل نه لار دا خلق چې غضب شوي دي او نه لار د گمراهان د سی به ویل دا معنا چې کله د ابن کثیر کړي خو ابن کثیر دا معنا د زوالین په ځای کې کړي ده د ابن کثیر رائے ده چې د زوالین نمخ کې مضاف مقدر دی چاغه سره صراط او دا هغه مضاف نے اکتفا کړی د په مضافون الیه سره او کلام ته سره ټول چې غیر المغضوب نه د غضب شوی پاغي او نه لار د گمراهان غیر صراط الظالمین د سیوا خدا خبره مخکې ما یو خبره کړې چې دې خبره ته تقدیر ته هغه پس لزو چې تقدیر ته ضرورت لګ دلته دې تقدیر ته څه ضرورت ته پدې ځای کې لګ او حال داري چې د دینه په غیر معنا خپوره ده لګ او دا هغه مخکنی صراط دلان دی راځي کنه مخکنی صراط ده او چې د سیمانا زو کوم په دې معنا کې څه خلل دی یا د عربیت څه نقصان دی په دې معنا صراط الذین لار دا خلقو چې احسان کړي الله تا په دوی باندې الذين انعمت عليهم د سي خلق دې چې غیر دي د گمراهانو نه
او غیر دی د غیر دی د مغضوب علیهم نه او غیر دی د گمراهان. دا غیر مضاف دی غیر مضاف او مغضوب علیهم معطوف علیه دی. ضالین په عطف دی او د تاکید د پاره لا معطوف سره د معطوف علیه نه ټول مضاف دی د غیرو مضاف له دی د غیرو لپاره او غیرو صفت دی د الذین انعمت علیهم. عثمانه الذین انعمت علیهم چری الذین انعمت علیهم دا دسې خلق دی چې بدل دی د هغه چانه چې غضب په شوی او دا هغه خلق دی چې دا بدل دی د هغه چانه چې گمراهان دي یا گمراه کیدونکي یا گمراه دي. دا غي نه بدل د دې د وجنه ما ذهن کې د څه دلیل نه موجود د خبره چې د تقدیر رسول ته ضرورت ده. په غیر د تقدیر نه معنا صحیح کیږي نو بهتر معنا زما په علم کې دا چې دغه برابر دي کې بیا اوس اخر کې د سورته فاتحه په اخر کې آمین ویل دا سنت دی. آمین دا با سنت دا به ویل حدیث نبی د سیمه نبی دا په مانسو پسې خاص نه دی لګ مانسه کې به آمین وی او د مانسه نه به بحرم ویل. دوائل ابن حجر حدیث چې د سره هغه ما د رسول الله نه واورید چې قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقال آمین. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اولستو او وی ویل پسې آمین. د سینه چې دا په مانځه کې ولا نو دا خبر یاد وساته آمین په فاتحه پسې په اخر کې ویل دا یوازې په مانځه پورې خاص نه دی لګ. هر وخت کې چې ته فاتحه وې د فاتحه په اخر کې به آمین ویلک. بیا دویمه خبره خاص کر په مانځه کې به هم ویلک او دا غي دلیل هغه حدیث دی بخاری راوړی امام بخاری محمد رسول الله فرمایي اذا قال الامام اذا امن الامام فامنوا. دا ابو موسی شری حدیث چې کله امام امین او نو رسول الله وی تاسو امین او ویلا اذا امن الامام فامنوا لك. دغه حدیث څه معلومیږي چې په مانځه کې به هم وي امین به په مانځه کې هم اذا امن الامام فامنوا. صرف امامانو کې لوی امام مالک دا راي د سیدا چې د امام د پاره آمین ویل نشته لکه دا راي ده خو هغه ته سره د لوی علم نو سره د احترام ساتلو نه داغه کې دي چې داغه ته دا حدیث نو رسیدل حال دا چې دا صحیح حدیث هغه کې دي چې دا قبل حدیث ذهن کې راغلي چې په بل حدیث کې سره راغلي هغه د بخاری حدیث چې اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. داغه ذهن کې سره راغلی چې د امام وظیفه چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين ده خو چې بل حدیث کې صراحتاً تکي سره راغلی چې ذا امن الامام فامنوا. داغه تقاضا ده چې امام با او په حدیث ته ابن شهاب کې رسېږي فان الامام يقول امام امین تکوي نو تاسو مو وویلک. بیا دا د امین د مقتدی او د امام په منځ کې ځنې اهل علم فرق کړي. فرق دا کړي مقتدی چې امین وای چې امامي وای نو په مقتدی باندې امین ویل فرض دی لک ځنې اهل علم وای ولی رسول الله وت امر کړي اذا امن الامام فامنوا. وې د دې امر نه رسې معلومیږي چې امین با مقتدی خامخاوي ځکه امر یو تکړه خود جمهور علما رائے ده سینه
چې مقتدی د پاره امین او د امام د پاره د دوانو د پاره امین ویل سنت دی لګ د دې داسې مثالم فقہ کې دا مثال شته سلام کول سنت دی خو جواب د سلام ور کول چې دا فرض دی لګ او دې کې واجب دی یا فرض دی یو تعبیر دی لګ سلام سنت دی خو جواب د سلام دا فرض دی لګ امام چې امین وای سنت وای خو مقتدی چې امین وای نو داغه د پاره به امین ویل فرض دی واجب وای خامخا ویل دا خود دې امین ویلو حیثیت دې ته ترغیب امراغله په حدیثو کې لګ مخکې درس کې مې حدیث و دا عائشہ حدیث ته ابن ماجه راوړی دی رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما حسدتکم اليهود علی شیء ما حسدتکم علی التامین سلام و التامین یهودیان چې تاسو سره دشمنی کوي په بل شي دومره دشمنی او کینه نه کوي لوی کینه د یهودیانو تاسو را په دوه ټکو باندې راغلی تاسو سلام کوي بس دا خبره یاد ساته څوک چې له مخې لراتو بس دا سوای السلام علیکم نو په یهودو باندې دا خبره ډیره بدلې بس د سار څخه سلام او ور وخت سلام دا خبره سلام په هر وخت رسول الله د ځنې صحابه او صفت کاو افواههم سلام د ځنې صحابه بس خلی چې وی د سلام ډکې او د سلام خو ډیر فضیلت ته په حدیث کې راغلی جنت ته هغه پورې نشتلې چې سو پورې دی ایمان نه راوړي او ایمان تر هغه پورې نشي راوړلې چې سو پورې دی یو بل سره مینه نه پیدا شي او مینه د یو بل سره تر هغه پورې نه پیدا کیږي چې یو بل تم سلام نه کوي الا ادلکم علی امر دسی خبره ده تنه چې تاسو کله وکړي یو بل سره به مینه پیدا کیږي هغه سره سلام په وجبن ډیر ترغیب راغله دی خبره نو دې لپاره ځنې قیودات چې په حدیثو کې نه د سلام هغه پیش کوي بس د سیمای چې کنه جمعات کې سلام وای نه دی پکار الکه دا خبره ولې کې جمعات کې وای سلام نه دی پکار څوک وای مونږ کوي او څوک به تلاوت کوي او څوک به ذکر محمد رسول الله کو په جمعات کې پاغه باندې به سلام کېده صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی مسیء په صلات راغی نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناس دو رکعات مونږ دیو کو او راغی رسول الله تعالی السلام علیکم د الله نبی او تعالی علیکم السلام صلی فانک لم تصلی او علیک السلام صلی فانک لم تصلی نو دا یو دا سلام چې په يهودو خنه لګیلا او دویم نبی صلی الله علیه وسلم امین په خنه لګی او تامین په بل حدیث ابو هريره کې رسول الفاظ راغلي رسول الله رسول فرمایي چې آمین خاتم رب العالمین آمین خو مہر دے در رب العالمین علی عباده المؤمنین آمین په اخر کې دې لپاره وای د الله مہر په پدې دعا واله هډیر خفغان داري ځنې مولان چې کله دعا کوي اول بلا شوت کې آمین الحمدلله الک مہر څوک په اول کې نه ویلی ونی د مہر زه اخر دی لک اخر کې آمین وایله آمین خاتم رب العالمین د مہر زه اخر کې وایل پکار دی باب کې د دې معنا سره د دې امین ډیر اقوال دی پدې او د دې تلفظ چې دی دو دي دوانه په صحیح روایتو کې ثابت آمین بالمد وبالقصر آمین فاعل یو وزن جوړیږي او د بل فاعل وزن جوړیږي دوانه ویل شي آمین او امین دوانه ویل شي معنی د جمهور علماء په نسبت دا اللهم استجب یا الله دا کومه دعا چې دا قبول کړه دعام چې کومه وکړه الله دا د ندري قبولیت سوال ده ټول د الله تعالی سره وي مولشه بموي الله دا ما چې کومه دعا وکړه دا قبول کړي او مقتدیان بم د سوي الله دا ما چې کوم دا کومه دعا چې وشو دا قبول کړه اخیری خبره ده د جهر او د اخفاء بس پلندو الفاظ باندې
دی باب کې چې څوک سختیار طرف ته کوي دا ښه کار نه کوي لکه بس مسامین په باب کې سختی مکو سمانه سختی دا ده چې د بل جانب نه بیخي انکار مکو لکه دا مقصد دا سختی ده دویم سختی دا ده چې بل جانب باندې پابندی م لګوا دام سختی باندې کې دریم سختی دا ده چې په بل جانب پسې استهزاء مکو ټوکې مکو دا درې خبرې چې دي دا خو ضرور دي دا خو د فرض په درجه کې کار یو سره د بل جانب نه انکار کوي دا غلط کار کوي او که هر یو څوک په بل جانب باندې پابندی لګی نو دا غلط کار کوي او که هر یو څوک په بل چا پورې ټوکې کوي نو دا هم غلط کار کوي دا کله کله کفر تمر سي دي شيرا استهزاء یا انکار ځکه قران نم د سیمالمی فلیحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه چا پسې ټوکې مکا انکار مکا یو کار چې د نبی نه ثابت وي او حدیث صحیح وي لګ نو پاغه ته پابندي څنګه شي لګولې کزان ته رښتیا مسلمان بس دا یو دغه قول فیصل مختصر خبر او باب د ترجیح شي کولې د ترجیح خبره شي د څه شی ویلې چې کوم یو غوړه طریقه ده څه ویلې شي نو غوړه طریقه کدا چې ز تعبیر وکمله کپدې کې ان شاء الله زنه خطا اجماع د اهل علم چې غوړه هغه حدیث دي یا صحیح هغه حدیث دي چې کم کې جهر به تامین راغلی اجماع چې زه ویم د په خبره کې نه خطا کیږي ټول علماء تقریبا د سویلی چې کوم احادیثو کې د جهر خبر راغلی دا هغه صحیح دي او پاتې شو کوم احادیثو کې چې د اخفاء خبر راغلی هغه متکلم فی هادی خبرې پکې شي دا خو مختصر خبر امامانو کې چې تو ګوري امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی څومره امامان چې ته ګوري امام شافعی امام مالک امام احمد د ټول قائل دي د خبره چې جهر په کوم ځای کې چې فاتحه امام په زور او جار وای او په کوم ځای کې چې ما امام فاتحه پټوي نو اخفاء وکړي بس دا تقریبا د ټول اکثر علماو د څخه صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله داغه د ملګرو راي د سره چې امین چې دا پټ ویل غواړي دلیل د حدیثنا سره دلیل د حدیثنا هغه حدیث چې امام ترمذی ابو داود راوي امام ترمذی او امام ابو داود وای دوائل ابن حجر راوي ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د رسول الله نه می واورید چې ویلستو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو فقال امین فمد بها صوتا دا ټکی باندې په دې کلمه باندې आवाज چوت د مد دا معنی نه چې کني امینی ولا کده حمزه له بلکې په بل حدیث ابو داود کې رسېدي فرفع بها صوتا په دې امین ټکی باندې आवाज اوچت کو دا حدیث صحیح حدیث ته دې حدیث کې چا دې سینې ویلي چې په دې راوی باندې کلام دی دا صحیح حدیث او بل طرف ته امام بخاری مذهب همدار او باب پدې ته باب الجهر بالتامین او حدیث راوړي چې محمد رسول الله وي اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامین الملائکه غفر له ما تقدم دغه حدیث کې رسول الله وي اذا امن الامام کله چې امام امین وایي نو تاسو چې امامي وایي نو تیمونه امامي چې وایي خو چې پټي وایي نو تاسو به صفته ولې چې هغه وایي او ته په زور وایي او ته واورېله دغه حدیث هم صریح دی په دې باب کې چې امام په زور باندې امین بوي نو تبه اوري او تبه به داغه سره امین دا حدیث نم د سیمالمی چې امین په زور باندې ویل وای دی بل جانب ته څوک چې امین پټ وای داغه څه دلیل دی دغه د وائل ابن حجر حدیث ته
خو په زید سفیان باندې شعبه را نقل کړي. شعبه وی خفض بها صوتا، پټي ولا امینه پټ ولا. خو کله چې امام ترمذی د شعبه روایت راوړی نو امام ترمذی وی ما د امام بخاری نه د دې حدیث ته پوښتنه، نو ما ته امام بخاری ویلې چې امام شعبہ په دې حدیث کې درې ځای کې خطا شوی. یو خطای دار چې دا حدیث څه دی چې مد یا رفع او شعبہ وی خفض. امام زیلعینا دا امام ابو زرعه امام ترمذی وی ما ته پوښتنه، ناغم وی ما ته ویلې چې دې ځای کې شعبہ خطا شوی. دا او دریم د امام سفیان متابعین موجود دي چې هغه وی چې رفع. او څلورم دا د خود د بیهقی د شعبہ نه د ستکه نقل کړي چې رافعا بها صوتا، چې په دې باندې आवाज وکړي. نو دا هغه نه په خپل طرف ته شعبہ په خپل د سیوي سفیان احفظ ته زمانه لګ. او نورم په دوه ځایونو کې امام ترمذی وی شعبہ خطا شوی دی. د دې د وجنه منګه وایو چې امین په زور ویل بهتره دي. د څه تعبیر او زه یو ټکی وسوم، وس وخت کې امین په زور ویل د شعائر او د هغه چانه دي چې څوک عمل کوي په حدیث باندې. صرف دا یو ترجیح دا اسیو نخدا دا سنت چې پچا خلګي هغه د نور سنتو سوچ کوي د سیوای. نو دا د شعائر امام بخاری مبارک رضی داغه خاطب ځنه خلق راتل وکانو یظهرون من شعائر اهل الحديث من رفع اليدين والجهر بالتامين وافراد الاقامه. دا درې من شعائر اهل الحديث دي. خودم روایم چې غوړه ده او بل جانب تسپک نه ګورم او نو تبد ګورم او د تینه انکار کوم. او دې جانب کې چې کوم د عبد الله بن مسعود حدیث دی اثر دی چې څلور شینه به پټ وای ما او پټ به خلک وای او هغه کې یو امین دی او یا با اثر د ابراهیمی نخعی دی چې امین به پټ وای. داغه په باره کې خود علامه عبد الحی وی رحمه الله چې احادیث تر پولی عادینو او حدیث ته اخفاء، دا حدیث ته جهر بالتامین او د اخفاء وی او حدیث الاخفاء لا توازی احادیث الجهر. علامه عبد الحی وی د اخفاء حدیث انصاف وی داره دا مقابله نشي کولای د احادیث الجهر سره سعایه کې رزق وي. بیا وی لقد طفنا كما طفتم سنین بهذا البيت ترا اجمعين. وی د خود علامه عبد الحی صاحب د سوي په دې باب کې وی ما ډیر کلونه تاورات او د دې کور نه وی ډیر تاورات او فوجدنا بعد التمعن والایمان. پس ډیر سوچ نه می دا خبره ومندله چې ان القول بالجهر بالتامین هو الاولى. وی قول د جهر بالتامین غوړه ده لما ثبت من سید بني عدنان، ځکه دا داغه ثابت. او کبه وی څوک وی چې دا جهر کړي دي دای کله دي دې ته وی څه ضرورت، او که څوک دا وی چې دای د تعلیم د پاره کړي دې ته څه ضرورت، او که څوک پکې لا وی دا وی علامه عبد الحی وی چې دا منسوخ دي، دا خو د ټولو نه ضعیف قول دی. بس دا داغه پیسره. نو منګه وایو چې دوانه جایز دي بدو تکتل نه. او ډیر عجیب خبردار صرف په مانزه کې داخله کمین په زور نه وای، په نور زینو کې چې دعاګانې کوي خې په زور وای، په صرف په مانزه کې دا ټکه خوښ نه دی. دا څه نه کول پکار. بس یو عالم یو کتاب لیکلی ډیر ښایسته کتاب لیکلی لا خلاف فی مسائل لا انکار فی مسائل الخلاف، چې یو مسله کې د پیغمبر نه ثابت شي یو خبره د پیغمبر نه او خلاف پکې د علما وی چې څوک په عمل کوي په چا به انکار نه کوي. د څه باندې وای چې دا دی ولې وته کزان ته مسلمان دی. بس دا یو ښایسته خبره ده.
کومه مسله کې چې دوانه طرف ته دلایل وي نو په چا باندې به انکار نه کوي. یو څوک مثلا دلته جمعه ترش استاد خواته په جمعې په مانځه کې ولاړ او ته تر مانځه نه رستا نه وی چې لکه ولې دی امین په زورونه دا خو ته نه کېله دا ښه طریقه نه ده. د مسائلو اختلافیو کې پچا انکار مکوا بس تا ته چې کومه قوي ښکارېږي په هغې عمل کوه او چې کومه درته ښه نه ښکارېږي قوي هغه باندې عمل مه کوه. او د دې دپاره بعضې خلک داسې وي امین وایي ښه خبره ده چې څوک یې فسادن نه وایي او څوک یې شرن نه وایي او څوک یې تمورن نه وایي او داسې القاب د حدیثو مقابله کې جوړ والله عالم. دا په خپل ځان باندې خلق قیاس کوي نه موږ د تمورو دپاره ویلي او نه د فسادو نه او دا خبره نشته چې کنې د مدینې والا ځال له دین دی او د مکې والا او دلته کنې ځال دی دغه یو پیغمبر دی د ټولې دنیا والا دپاره. نو آمین معنا سره یعنی الله زمونږ دا دعا قبوله کړه. آخر کې د دې صورت امتیازات لګوا. امتیازات د دې صورت چې دی هغه څه شی دی لږ دا یو ښایسته خبره چې د صورت په آخر کې ته مزایا وپېژنې چې دې صورت کې څومره کمالات پکې دي. د شیخ طریقه دا وه د علامه طریقه هغه به بس یو امتیاز وا په درس کې بس یوه خبره به یې کوله یو امتیاز هغه امتیاز به دا وه ویل رد دی په دې صورت کې په ټولو اصنافو او په ټولو فرقو باطلو باندې بس دا امتیاز به وه. څومره مشرکین چې دي او څومره باطلې ډلې په دنیا کې چې دي په هغو ټولو رد دی بس دا دې ته وایي یو امتیاز او تفصیل یې لږ واوره. دنیا کې چې کم خلک په کم شرک کې اخته دي که نو په دې صورت کې په هغو ټولو باندې رد دی. دنیا کې چې څوک په څومره شرکونو کې څنګه الحمدلله صفات د کمال خو یو الله دپاره صفات د الوهیت. نو اوس که ته بل چا په باره کې د عقیدې وي چې دا په غیب وپوهېږي ته خو دا ټکې سم نه ویلی. که ته ویل چې بل څوک هم داسې شته دی چې حاضر ناظر دی ته شرک کې اخته یې. که ستا عقیده دا چې بل چا په باره کې دا عقیده دی چې هغه قادر دی په هر څه ته الحمدلله په ټکي نه پوهېږلی. دا خبره دې کې په ټولو مشرکینو دویم که څوک د دې عالم دپاره مربي بل څوک وي غوث اعظم ولا بل څوک وي او قیوم اکبر ولا بل څوک وي مشرک رب العالمین ته کې نه دی ویلی. که څوک د الله رحمتونه داسې وایي چې دا خیر او دا برکتونو والا پلانکې پیر بابا صاحب دا پلانکې صاحب دی دا برکتونه د بل چا لپاره ثابتوي هغه ته وایي الرحمن الرحیم نه منې برکت خو د یو الله د طرف نه رحمتونه و دی. که څوک په الله باندې زورور څوک مني چې زما خبره وه الله باندې د قیامت پورې څوک منع وکړي الله وایي مالک یوم الدین. مشرکین د شفاعت قهریه قائلین په هغې باندې رد دی په مالک یوم الدین. که څوک توحید په عبادت بل چاله کوي یو سړی دی د الله نه سوا بل چا ته سر ښکته کوي یو سړی دی هغه الله نه سوا بل چا ته دواړه لاسونه چوتوي یو سړی دی هغه د الله نه سوا بل چا ته سر په ځمکه باندې هر یو نوع د عبادت چې د غیر الله دپاره څوک کوي دا انسان په توحید د ایاک نعبدو نه خلاف دی په شرک په عبادت کې اخته دی. مشرکه دا عبادتونه خو د یو الله دپاره کول غواړو غوښتل ته د چا دپاره دا عبادتونه کوي. یو ډېره ښه خبره لږه وپېژنه یو توحید فی الالوهیت دی یو توحید فی الربوبیت. د دې ته به څنګه پېژنې چې قرآن کې دا توحید فی الربوبیت دی دا توحید فی الالوهیت. توحید فی الربوبیت به د دې د طرف داسې پېژنې د الله صفت دی د الله دپاره ځان له ثابتول
دیتا توحید پی ربوبیت. خالق څوک دی؟ الله. رازق څوک دی؟ الله. رحمان څوک دی؟ الله. رحیم څوک دی؟ الله. مالک څوک دی؟ دا ټول توحید ربوبیت. او توحید الالوهیت ته چې کم سکے د دې نسبت دا بس صرف د یو الله د پاره کې. ته چې کم افعال تکې، کم اقوال تکې، کم اعتقاد، دا صرف د یو الله د پاره د توحید په الالوهیت. ستا منځ کول، ستا روجې نیول، ستا زکاتونه ورکول، ایاک نعبد. نو دارنګه په ایاک نستعین کې دا هغه مشرکین رد دی چې څوک د الله نه سوا د بل چا نه مدد غواړي. تاسو ایاک نستعین ومن اضل ممن يدعو من دون الله. غیر الله نه ولې مدد غواړي؟ ایاک نستعین. نو دارنګه اهدنا الصراط المستقیم، سملار غوښته غواړي. سملار په غیر د اتباع د نبی نه نه، سملار داغه د اتباع نه په غیر نه. نو کم خلق چې شرک په اتباع کې اختری لګ، بل چاته بيداری کوي او دا غاره خبره مانی، هغه توای اهدنا الصراط المستقیم نه خبره. نو دارنګه چې څوک انعامات د غیر الله نه غواړي، صراط الذین انعمت علیهم، هغه توای په دې ټکی د باندې دغه غیر المغضوب. دا صورت د بر سر نه چې تر واخلي تر لر سره پورې دا ټول په مشرکین رد دی، د مشرکین خلاف. دا د موحدین صورت دی، دا د توحید صورت دی. یو طریقه باندې امتیاز ده. دویمه طریقه باندې امتیاز په ټولو دهریانو باندې رد دی. هغه خلق چې الله نه سوا بل چاته نسبت د خلق کوي، دهریان. هغه خلق چې وای خالق دهر دی، یا ماده ده، یا حیولا ده، یا نور شی نه زوتای لګ، یا طبیعیت ده، یا نور شی نه زوتای. وینا رب العالمین ده. رب چې دی نو هغه الله تعالی. نو صورت کې رد دی په معطله باندې. هغه خلق چې الله صفاتونه نه مانی هغه باندې رد. معطله تعطیل کړي بس جهمیه دي کنه، جهمیه د الله تعالی صفاتونه نه مانی. دا غي عقیده دار چې بس یو الله به مانی، صفاتونه به نور نه باندې. وی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو په وړو جهمیه عمرت دی لګ ماتوریدیه او شاعره. ځکه هغه د الله په دې صفاتونو کې تاویلونه کوي. رحمان الرحیم وی د دې معنی حقیقی نه ده مراد. نو د شي غضب معنی حقیقی وی نه ده مراد. دا خبره مکوا. دې صورت کې د الله را پاره د صفت حقیقی ثابت ده، تاویلونه پکې مکواله. صورت کې په دې صورت کې دارنګه رد په منکرینو صفاتو د الله باندې چې څوک د الله تعالی صفاتونه نه مانی، کنه ذاتیه نه مانی او کو فعلیه نه مانی. صورت کې هر قسم صفاتونه د الله تعالی نو رد په معتزله وبانه هم لګ. معتزله د سي خلق دي چې هغه وی انسان د خپل کارونو په خپل خالق دی. خو نه په خپل کې ته خالق دی، نو بیا به د الله نه مدد ولې غوښتلې؟ ایاک نستعین. دا دسی به بیا ولې ویلې چې اهدنا الصراط المستقیم. الله سملار ته خو په خپل نه ته سملار شي خودلې. نو رد په معتزله. صورت کې رد په قدریه وبانه. هغه خلق دی هغه چې وی من قدریه هغه خلق ته وی چې هغه وی انسان چې دی په خپل نه قادر دی په خپل کارو. هغه توایا نه په خپل نه انسان په خپل کارو باندې نه دی قادر، بلکې چې الله په یو کار نه قادر کړي نو ته په خپل نه خپل کار نشي کوي. دام یو نوع د اصل کې د معتزله. نو صورت کې رد په جبریه وبال چې ځنې خلک وي زه مجبوري محضه ما چې الله را باندې سکه یا کبکو. نه نعبدو ویلې ځان ته د فعل نسبت کړي، نستعين ویلې. صورت کې رد په شیعاګانو باندې، روافضو شیعاګانو باندې. صراط الذين انعمت عليهم، الذين انعمت عليهم څوک دي؟ ابو بکر دی، عمر دی، عثمان دی، علي، ټول صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. نو صورت کې رد په هغه خلکو باندې چې څوک په مختلفو بدعاتو کې اخته دي. هر قسم بدعات کې کو په کم کې وي، کو په کیف کې او کو په عین کې، لکه تفصیل مکه ذکر شو. دا خو
خلاصه بس یو طریقه با اسانه طریقه باندې امتیاز داش چې بس هر قسم مشرکین باندې په هر قسم باطل پرست ډلو باندې رد دی لګ داغې نه وروسته اوس راشه دې صورت کې دویم امتیاز دار چې دې صورت کې و حروف دا نشته لګ چې ته ورته سوچو کې کنه و حروف پکې نشته فا پکې نشته لري پرې حروف جیم پکې نشته خا پکې نه دریم څلورم زا پکې نه پنځم شین پکې نشته شپږم زوا پکې نه او وم فا پکې نشته کدی صورت باندې دی عقیده جوړه کله خپل ایمان دې په برابر امید ساتل سي چلا باندې د وو قسم عذابونو نه بچ اوسات پسا کې سو صبور نه باندې الله وساتل نه به هلاکیږي صبور په جیم کې جهنم ته اشاره والله باندې جهنم نه بچ اوسات نو په خا کې اشاره وخیزی تا شرم نه باندې الله بچ اوسات نو په ځا کې اشاره و زفیر تا به بچګي نوې پریادونه بنکه نو په شین کې اشاره و شهیق تا هنار باندې بینه خېجل او په ځا کې لزا د لمبو د جهنم نه باندې الله بچ کړه و حروف نه راوړي ولې ځکه و قسم عذابونه نه باندې الله بچ ساتل او دې کې لطیف د سی اشاره کې شي لطیف بارک چې دې کې اشاره ده دې خبره ته و موبقات نه باندې الله بچ اتقوا سبع الموبقات چې دې صورت باندې عمل کې کړه نو الله باندې یو ټکه پات شو مخکې کې فا فراق د احبو نه باندې الله بچ کی په قیامت کې لګ ستا دوستان بستا سره په قیامت کې په جنت کې ملګری نو و گناهونو ته اشاره ده اتقوا سبع الموبقات سورۃ فاتحه کې سم عمل وکړه الله باندې د و غټو گناهونو نه بچ ساتل دا دویم د دې سورۃ چېونه امتیاز دریم امتیاز دار دې سورۃ کې د الله 15 صفاتونه دي الله او نمونه الله یو رب دوا رحمان درې رحیم څلور مالک 15 او پدې کې د انسان 15 صفاتونه دي لګ یو زما استاد صفت سره عبادت زما استاد عبادت دا د الله د ټکی سره ولګا یا الله ته زما الله نو ایاک نعبدو ستا عبادت وکړو د اولوہیت د ټکی سره د عبادت ټکی مناسب دویم صفت چې و د الله رب نو ایاک نستعين وسولا الله ته تربیت د عالم کې نو ستانه بصیر مدد غواړي رب صفت د دې سره ولګا دریم چې نه طلب الهدایه والاستقامه یا الله ما ته استقامت هدایت نصیب کا نو دا د الله تعالی د غدریم صفت سره ولګا څه شری رحمان الرحیم رحمان سره ولګا رحیم چې نه ته طلب النعمت الله ستانه نعمت غواړو ستا رحیم ذات کا نو د اخیره صفت زما استاد سره الاستعاذہ من الغضب والضلاله الله ما بچ کا د گمراهی نه می بچ کا د غصب نه می بچ کا زکات مالک لپ نشر مرتبه 15 صفات اسماء د الله او 15 افعال د الله ده بل دریم امتیاز د دې صورت ده سه انسان چې د 15 صفاتونو قوتونه دي په انسان کې 15 انسان کې 15 قوتونه کم دي یو په هر انسان کې قوت ملکیه د ملائکو صفت یو په انسان کې نفس دے دویم نفس امارہ چې انسان ته د ګناه حکم کوي دریم په انسان کې نفس سبوعی دی لیوتو
د جګړې دا د نفس سبوعي صفت. څلورم په انسان کې نفس بهیمه ده. ځنې دا د زناورو صفت هم د غواګانو ډوډۍ او دا سوچ د بهیم د هغې صفت دی لږ. او پنځم چې دی نه هغه بدن دی لږ. دا پنځه قوتونه دي. د دې پنځو قوتونو اصلاح به زمونږ څنګه کېږي لږ ترتیب یې دقه مخکنو صفتونو سره ولګوله. د هغې سره په ترتیب باندې ولګوله. یا الله زمونږ قوت ملکیه به څنګه سمیږي؟ الله چې الله عبادت کو کنه د الله زمونږ کې به قوت ملکی پیدا کړي. د ملائکو صفت برا پکې راځي. موږ چې کله رب العالمین الله رب العالمین ستا د دې نوم په وجه به زمونږ نفس اماره بالسو زمونږ دا غلط نفسونه به سمیږي چې رب العالمین یادو. زمونږ نفس سبوعي لیوتوب صفت به زمونږ نه څنګه وځي؟ رحمان ټکي باندې خپل ځان اصلاح وکړه. نو زمونږ نفس بهیمه دا د زناور صفت به زمونږ اصلاح څنګه کی؟ رحیم ټکی وا. نو زما او ستا د بدن اصلاح به څنګه کیږي؟ نو مالک یوم الدین وایه. دا څلورمه طریقه باندې امتیاز شو دی. داسې ویلی شي پنځمه طریقه امتیاز داسې کله چې ما او تا فاتحه شروع کړه الحمدلله الحمدلله بیا هم داسې ټکی وا رب العالمین بیا مو ویل رحمان الرحیم بیا مو ویل مالک یوم الدین. شوقم پیدا شو د الله دا خواږه نومونه چې یاد کړه دا ښایسته نومونه اسماء الحسنا دا هم چې کله یاد کړه بې اختیارم شوق دا پیدا شو چې یا الله ستا خواله ځان در رسو. بس په دې اسماء حسنا باندې د الله سره تعلق د انسان پیدا شي. د الله سره تعلق پیدا شي. نو تعلق چې د الله سره انسان وایي یا الله ځان تا خواته در رسو ملک. نو الله ته چې د الله خواته چې سیر کې کنه مزل کې ورځي نو په لاره کې خو څه توخه پکار ده که الله ته توخه چې ده د دې مزل توخه بدایي یا کنه عبدو عبادت وکوله. سیر الی الله د پاره د توخې د عبادت ضرورت ده. بل توخه الله نه غواړي. بس وتزودوا فإن خیر الزاد التقوا. ځان سره دا توخه راواخله د عبادت. خدا توخه چې ده دا خو لږه ده. موږ به څه عبادت وکړو؟ دا خو اوږد سفر دی. رب العالمین نه خو موږ په ګناهونو ځان ډېر لرې کړی دی. دا توخه زموږ د عبادت دومره نه ده. نو جواب دا دی یا کنستعین الله د دې سره به تا نه مدد هم غواړو چې الله دا لږه توخه ده او په ده ته مدد وکړه چې دا زموږ په ټوله لاره باندې ستا یو اوږد سفر را روان دی. ته چې د کمې ورځې نه شروع شوی که نه مسافر یې لږ کن فی دنیا کانک غریب. سفر دی اوږد را روان دی او توخه دې ډېره کمه ده. دا خو دا سفر په مرګ هم نه خلاصېږي چې مړ شي لا سفر نه دی په بند شي بلکې قبر کې هم نه ختمېږي قیامت کې هم نه ختمېږي. دا سفر چې دی یا به د استقرار په جنت باندې کېږي یا په جهنم باندې. هغه ځای کې به سفر انتهایي ده. نو دې لپاره مدد ضرورت دی د الله نه. ایاک نستعین یا الله ته مدد. خو دې سفر کې چې لار موږ ګورو که نه سفر الله ته الله تا ته د رسېدلو لار غواړو. نو لار دا ده چې اهدنا الصراط المستقیم. تا ته الله موږ لار د سفر غواړو ستانه. داسې لار راته وښیوله به چې صرف تا ته هم در ورسوي راکړي. خو هر کله چې په دې سب لاره باندې پرې درځو که نو دا لار خو چې سړی پې ځان لسي نو سړی په وحشت کې یریږي په لاره. مسافر سړي څه چې ملګري نه سفر یې د مزې نه لګ. الله ملګرتیا د ښو خلکو د نه غواړي. موږ ته په دې لاره کې د ښو خلکو ملګرتیا نصیب کا. صراط الذین انعمت علیهم. نو الله سفر ډېر اوږد سفر دی. د ښو خلکو ملګرتیا هم نصیب کا. الله په دې سفر کې د غلطو خلکو د ملګرتیا نه موسا چرته د مغضوب علیهم او ضالین
د دیو ملګرتیا چرته زمنګ نصیب نشي اسینا چې بل طرف تم چرته وانړېږي زکه دا دعا کو چې الله د مغضوب علیهم د دې د ملګرتیانو نه ځان وسا د ظالمینو نه ځان وساته د دې سره ته دیو ته چې څوک کوم ګوري کنه په دلار نو هم چې سره خطا کیږي شیخ الاسلام ابن القیم رحم سیر لار باندې ځا د کغو خلکو ته ګورم بګوري اسیم چې وته ګوري د کو مغضوب علیهم الظالم هغه یو دوه خسته مثالونه ویل وی کله چې ته جمعه ته ځې کنه ولاره کې ته څوک مخې ته ودرې تا ته وی تاسو مې لکه الکه بدبخته ما د جمع نه وباسل اولنې رکعت بنانه پوج امامت بنانه جمع بناله نو ځنی وخت کې دا مخې ته چې دی دا مغضوب علیهم ودرېدو دا ظالمین چې ته ودرېدو مخې یا خو بدای چې تانه به جمع مکمل قضا کړه او که جمع دې نه قضا هم نکړه امخکنه سپیدنه هغه لار کې رکاوټ پیدا شو هغه مخکنه سبدنه پات شو تکبیر اولاد نه پوت ولی دلته مغضوب علیهم ظالم په لار کې مخې راغله دویم مثال یې ذکر سوی چې نه کنه زوبیا سوی چې نه دا د سپینوي په مزل کې ډیره تیز راغله خدا سوی چې نه کنه دا په لار چې کله سي او د سپینه منډه وای نه کله ودرېږي به تر سپیته رو د سی وګوري ناغه ته ورسیږي کدی سپی دی سوی دی سپیته قتل نه کړي التفات نه کړي دی مغضوب علیهم ظالمین ته نه قتل د دې د اعتراضونو او د دې وی خبره ترې نه قتل نه سیده با مقصد ته بچوي به نو الله منګه دا وګتلار ده د خو خلکو لار غواړو او دا غي ملګرتیا رفاقت غواړو د غلطو خلکو د لارې نه الله تعالی بچیدل غواړو دا غي د ملګرتیا دا غي د التفات نه الله بچ کړه شپږمه طریقه دا امتیاز دا ده دی صورت کې خسته تعلیم المسأله ده د سوال د څه او چلې خلکو ته خودره چې د څه د سوال چل چره دا بتا ته بل څوک ونه کوي اول لګونته ځان لګ په خبره پیل څوک چې د خان ملک صاحب نه سغواړي کړه خان ملک صاحب ته وای لکه و زمانہ کې چې څوک د چا نه سوال کوي او یا اسمبلی قومي اسمبلی منبر دی نو چې ورشي اول ته وای صفاتونه ولوي صفاتونه ولوي او داو سیب تاسو خود څخه خلک وي او بیا ته دسه وي پلان نکدیم د څخه سړی ولګ او سخی سړی او ته خو د زول مال دا خ سخاوت در پکې دسه وته روم وي تا خو د ډیرو خلکو سره خ کړی دی کا پلان کې لري کور جوړ کړي او پلان کې لري ټرانسفارمر ور کړي پلان کې لري سړک ور کړي ستا خود احسانات او د باران په شان احسانات دي دا صفاتونه چې ولو کی او داغه نه چې خلکو خبره طرف پرخ شان داغه غوډي وي چې زګونی بس سخی او خسړې زېم نو دا سړی او تروي چې منبر سے یا کنعبدو زخو استاد دیره دغه بزکو ما زخو دنه او کارې من او کارې ستا خادم دا دیره بم د سجارو کوم دا نو دا سوالونه دا صفاتونه چې ولو کی وکیا اخر کې ورو اخر منبر سے زما خو د یو معمولی غونته ضرورت دی مدد غواړم دا سم دغه ته می تاسو پرمل ته می ضرورت دی او دی شي ته می ضرورت دی نو یا کنستاین کې مرو د خبره نو بیا وی منبر سے مال بغیر خټه سپرمر راکې پلان کې لچې ور کړي الذين انعمت او غریا منبر سے هغه بیکار هغه سوي تاسفرمر رانه کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الله ته چې غواړي تعلیم زده چلی زده مخلوق نه چې سوال کې دا د الله طریقه د سوال دی راکړي ده اصل کې الله نه چې غواړي دسی وغواړي دسی خلکو خبره خلک پښتانو په پخوا خبره کوي پلان کې شلک د چنګازو یا دې باندې خو کار نه کیږي چې دعا غواړي نو اول کې د سیوای الحمدلله دا خود الله د پاره پکار تا دا مخلوق د پاره د ذریعہ وګړه نو الله تعالی منځو کا او صفاتونه د الله و صفاتونه کنور نشي ځکواله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا خسته صفاتونه و نو بیا الله توایا ایاک نعبدو الله زه استا باندې مله استا غلام مله د خپل
عجز الله ته ثابت او دسی او توای الله تا نه ما خود وسپوري بل چانه سوال نه وکړي زما د مخکینه عادت دار چې الله تا نه سوال کوم بل چانه نه و نو غواړه ته قیمتي شیتی غواړه اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم غوښتل زکه پکار دي چې دا خبره ډیره احمد صراط مستقیم دا په دنیا کې زمونږ د دینه په غیر کار نه کیږي نو په آخرت کې هم د دینه په غیر کار نه کیږي نو الله د خو خلکو ملګرتیا غواړو د غلطو خلکو نه مساعده دې صورت تعلیم المسأله د سوال چل ویل بعضی شيوخ وي ایجاز المقدمه د سی امتیاز وي چې کله یو سره اول کې دا ټول قران چې کنه دا د سورته فاتحه تفصیل دی نو سورته فاتحه تفصیل دی او دای مقدمه ده دا فاتحه د ټول قران مقدمه ده ټول قران چې دای تفصیل دی دای مقدمه نو ګورا ماوتا تا چلم خیله چې کله ته اول کې تمهید کړي کنه خطیب سے مقرر سے نو دسه د قران نه چلی زکه څنګه مقدمه چې وینو دا مختصر وایو د کوي ملک مقدمه لاندې پکاره خلق به وای دا پسند پویږي لکه مقدمه کې دومره غدواله مکوله او د دې د وجنا یو نکته ته سوچو سورۃ الفاتحه بیخی لاندې راوړه او و سورتونه پسې رسته سبع طوال راوړل ولی مقدمه مختصر پکاره او کم چې د سورتونه نه هغه تفصیل سره هغه پسې رسته ذکر کړي دې کې بل امتیاز د سی وګره براءت الاستحلال براءت الاستحلال علم معانی کې بلې دا خبرې ذکر کړي براءت الاستحلال څه ته وایي خطبه کې داسې خبرې سره راوړي خطیب سے چې خلق پدې پويږي چې دا موضوع چیرې دن لګ قران پاول کې سورۃ فاتحه تمنګ القرآن ویل یا الکتاب ہوتے هغه خبرې کړه تمخ کې نه یادي دا براءت الاستحلال دی دا د ټول قران دی د قران کې چې څومره مضامین دي نو ته په دې صورت کې اجمالاً اشاره ده القرآن او څه کوي نو دې کې با بل امتیاز دای سورۃ الفاتحه من جوامع الکلم دا جامع کلمات دا د جوامع الکلم نه دلن دي کې اجمالی چیرې ټولې خبرې پکې تفصیلا ذکر شوی دی ابن جریر وی یو امتیاز د دې سورۃ د سره چې رد على فساد قول القائلين بالتفويض من اهل القدر ځنې خلک وی ځنې خلک رسوي بس الله تعالی سو وسپاره چې الله سکول وساغه داغه وینا ارڅ وسپاره نه دعا ته غواړل دسی هغه عقیده دسی دا وی الله پچا باندې هغه کار نه کوي چې د انسان د وسه نه او الله وی ګران کارونه چا باندې نه لازمه او دسی موي چې دا څه دین چې الله په موږ لازم کړی دی نو د دې توفیق موږ له برکای خامخه او هغه به را باندې کوي وینا کدا سوی نو به د دې دعا څخه مقصد چې یا کنستای دې کې یو بل خسته پیدا وره دنیا کې چې خلکو څومره شرکونه پیدا کړي که په توحید کې پیدا کړي توحید الوهیه پاغي باندې رد وکړه لکه مخکې می تفصیلو نو کدارنګه کچا توحید په الحاکمیت ته نقصان نه سوالې هغه باندې په دې صورت کې رد ولی اهدنا الصراط المستقیم الله صراط مستقیم خو هغه توحید دی چې تا کمی فیصله را لګي او ستان نبی چې کمی لارې موږ ته خو دې حق پوره دی لګ د بل چا طریقو ته زمونږه د بل چا کیفیت ته زمونږ ضرورت نشته شیخ الاسلام وی ابن القیم ما د خپل استاد نه د سیوري دی چاغه براته ویلي شیخ الاسلام ویل چې په انسان کې دوه قسمه مرض راځي مرض القلوب مرض القلوب په انسان کې دوه شی لري یو غضب دی یو زلالت سورۃ فاتحه کې چې ما او الله تعالی سوال کو چې الله د غضب نه بچ نو د زړه چې کم مرزونه دي داغو شفام پکې راځي
کم غلط مرزونه چې زړه ته رارسي د هغې نه د بچ کېدلو خبره هم پکې. نو کم ښایسته صفت د زړه چې دی نه د هغې ذکر هم پکې دی چې الذین انعمت علیهم، الله د ښو خلکو لار راته وښوه. دارنګې شیخ الاسلام وایي ما یو ځل سوچ کاوه دې صورت کې، ما چې سوچ کاوه د ټولو نه پیدمند دعا چې ده، پیدمند دعا هغه د الله نه مدد غوښتل. وی بیا مې چې سوچ وکړو دا په فاتحه کې په دې یو ټکي کې دي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیا مې وی سوچ کاوه د دې مقابل خلک هم پکې ذکر دي چې د عبادت نه چا اعراض کړی دی او د استعانت نه چا اعراض کړی، مغضوب علیهم او ضالین دي که. صورت کې یو بله پیدا ده سي، بل امتیاز ده سي. وګوره شیخ الاسلام وی دو غټ مرضونه دي په انسانانو کې، یو ریا ده یو کبریا ده. ریا په ایاک نعبدو سره ختمیږي او کبریا او تکبر په ایاک نستعین سره ختمیږي. صورت کې بل امتیاز دا ده چې صورت کې د الله 12 صفاتونه دي، 12 صفاتونه، اسماء او صفاتونه د سوای اسماء او صفاتونه 12 د الله اسماء او صفاتونه دي. 12 اسماء او صفاتونه څنګه دي؟ الله یوا اسم، محمود د چانه معلومیږي د الحمدلله، الہ د چانه معلومیږي د الله. دا دوانه یو مقصد، الله یا الہ او محمود دوا، رب درې، رحمان رحیم مالک. معبود د چانه معلومیږي د ایاک نعبدونه، مستعان د چانه معلومیږي د ایاک نستعین، هادی د چانه معلومیږي د اهدنا الصراط اهدنا، منعم د چانه معلومیږي د انعمت علیهم، خوشاله دې د سني چانه د انعمت علیهم نسبت د معلومیږي یغوا، چاته غصه مشتره یغضبو د مغضوب علیهم نه معلوم. او یاد شکارو کچ د یرزا په ځای باندې د دیان ټکی رو باسا، د مالک یوم الدین د الدین د ټکی نه معلومیږي. صورت کې بل یو امتیاز داره ذات د الله او پیجانا، معرفت الذات، الحمدللہ. صفات د الله مو پیجانا، رب العالمین، معرفت صفات. نو معرفت الحقوق موکد الله حقنا مو پیجانا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. معرفت الصراط الموصل الى حقوقه، د سلار مو پیجانا چې تا د الله حقونو ته ورسئ، اهدنا الصراط المستقیم. مها معرفت اهل الطریق، دغه سم لارې والا او پیجنا او داغي مخالف مو پیجنا، الذین انعمت علیهم او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سورت کې 15 انواع د توحید همشتا، توحید الذات، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید الالوهیہ، توحید الحکم والتشریع یا توحید الحاکمیہ. نور په صورت چې نه دا کامل صورت دی د ټول قران، او الله دې وکي چې د دې صورت په وجه باندې موږ د ټول قران په مقصد باندې پوه شو.